په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. نجونې د واده لپاره په نارینه‌و کې دا شیان لټوي. واده یوه جدي مسله ده چې د احساساتو په ځای باید عقل پکې مخکې وي. په دې لیکنه کې د نجونو ځینې ارزښتونو ته اشاره کوو چې په نارینه‌و کې لټوي. اول، په خپل ځان باور. په ځان باور د دې سبب کېږي چې نجلۍ د دا ډول نارینه‌و سره ځان خوندي احساس کوي، په هر ځای کې سر ور باندې لوړ وي او د ژوند په سفر کې وفادار وي او دوی باور پرې کولی شي. دویم، وړتیا او شوق. ډېری هلکان فکر کوي چې د نجونو صرف پیسه داره هلکان خوښېږي، خو نجونې په دې هکله بل ډول فکر کوي. د دوی په فکر کې یو کس باید په مالي ډول خپلواک وي. که اوس نه وي خپلواک، باید دا وړتیا پکې وي چې سبا به خپلواک شي. دریم، خپل خاص طرز. د نجونو دا ډول نارینه خوښوي چې خپل خاص طرز او خوی ولري او نورو سره یو څه توپیر ولري او د دوی ورسره یو متفاوت ژوند ولري.